سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. لکه څنګه چې ما مخکې هم یو ځل وعده کړې وه چې د فروشاین د برخې ډېرې لغتونه به پښتو کوو. دا ځل دا دی د فروشاین د برخې لیکدړې یا هم ترافیکي لیکدړې، خاص کر د خطر لیکدړې یا د خطر لوحې. دا هغه برخه ده چې ټولې په پښتو سوي دي، دلته پښتو معناوې دي دا ټولې، او د دې مفهوم چې دا څه مفهوم ورکوي دا پرنټ سوي او چاپ سوي دي. تاسو کولی شئ که چېرته تاسو ورته اړتیا لرئ، ضرورت ورته لرئ، لاسته راوړئ. نو دا د ټلګرام ادرس دی، کولی شئ په ټلګرام ادرس باندې خپل پوسټي ادرس راولېږئ او تاسو ته به دا چاپ کړي در ولېږل شي. هم کولی شئ په دې ایمیل باندې هم ایمیل ولیکئ، د ایمیل ته هم تاسو کولی شئ ایمیل وکړئ او دا که چېرته ورته اړتیا لرئ ترلاسه کړئ. تر اوسه پورې یوازې همدا د خطر لیکدړې چې دي دا چاپ سوي دي او نورې را روانې لیک نښې او هغه هم تر اوسه لا چاپ سوي نه دي، خو هر څه آماده دي، هغه به هم چاپ شي ژر. ترافیکي لیک نښې څنګه یادولی سو؟ دا ترافیکي لیک نښې تاسو لومړی که چېرته د دې په مفهوم او په هدف باندې پوه سئ، پس د هغې نه بیا تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې په خپل اپلیکیشنونو کې کار وکوئ او دا پوښتنې چې کومې د فروشاین د برخې وي او یا هم د ترافیکي لیک نښو د برخې وي، تاسو کولی شئ هغه په اسانۍ سره ځواب کړئ او خپل فروشاین ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې ما دلته لیکلي جرمن، یورپ، یعنې ډېری اروپایي هیوادونو کې همدغه ترافیکي لیک نښې چې دي دا مدار د اعتبار دي او همدا یو نورم یا سټنډرډ ورته ټاکل سوی ده چې په ټولو اروپایي هیوادونو کې به همدا ترافیکي لیک نښې وي. که چېرته تاسو په بلجیم کې هستئ، که چېرته تاسو په نیدرلند کې هستئ او یا هم جرمني کې یا هم اتریش کې، نو ترافیکي لیک نښې که سایزونه یا هم شکلونه یې لږ ذره تفاوت ولري، خو په ټوله کې یو معنا او یو مفهوم ورکوي. نو همدومره له وسې راتله په پښتو مو کړه. تر بیا ښې چارې.